شرف الدین اشرف سلیزي او اسلام زازي 50 د پامیر لیجنډز لوبډلې ته ماته ورکړه. پامیر لیجنډز 206 منډې وکړې، خپل ټول لوبغاړي لاس ورکړ او د 80 منډو په توپیر میوانه تلارو بریا خپل کړه. تیر ورځ کپتان شرف الدین اشرف خطوب بهانه وکړه چې سلیزي ترلاسه کړه او خطوب اچونه هم وکړه. بل راپور کې لرو چې سګانې پړاو د کاناډا کرکټ غوړه لیګ کې په 15 افغان لوبغاړي رحمان الله ګرباز، نوین الحق، محمد نبی، عظمت عمرزی او حضرت زازی ولوبیږي. یاد لیګ د روانې جولای میاشتې په 25مه پیلیږي. بل راپور کې لرو چې د پاکستان هیواد لسم پړاو PCL شل ورځې لوبې به د راتلونکي 2025 میلادي کال د اپریل میاشتې له 9 تاریخ څخه بیا تر می میاشتې تر 20 تاریخ پورې به دوام وکړي. بل راپور کې لرو چې نړیواله شورا یا ICC لخوا د 2024 میلادي کال غوره کرکټرانو لپاره لاندې جایزې په نظر کې نیول شوي دي چې وروسته به ورکول کیږي. اول د 2024 میلادي کال هر اړخیزه غوره کرکټر ته جایزه، دویم د 2024 میلادي کال د ټیسټ لوبو غوره کرکټر ته جایزه، دریم د 2024 میلادي کال د یو ورځنیو لوبو غوره کرکټر ته جایزه، څلورم د 2024 میلادي کال د شل ورځو لوبو غوره کرکټر ته جایزه، پنځم د 2024 میلادي کال غوره ځوان یا تازه کرکټر ته جایزه.